الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن دلته زموږ د صوبې مختلفو کالجونو نه د پېښور ډسټرکټ چې دی دا پروفیسران راغونډي شوي دي او د هغې اصل مقصد دا دی چې ګورنمنټ لګیا دی یو کمیټي جوړه کړې ده او د جانزیب کالج باره کې د پرایویټایزیشن دپاره د بي او جي هغه کوي کمیټي دا کار لګیا دی کار کوي د هغې خلاف چې دی نن دا پروفیسران راوتي دي. دغه سره سره چې کوم دا زموږ یو جانزیب کالج نه دی دا به د دې د وینا مطابق چې کوم دی او د دې چې کوم ډرافټ تیارې دا به ټولو کالجونو ته په مزه مزه ایکسټینډ کېږي او دغه شان په مزه مزه به چې دی دا ټول کالجونه دا د بي او جي لاندې راشي. نو د بي او جي اصل مقصد دا دی چې په دې کې خو یو زموږ د سیول سرونټ سټیټس ته ډېره زیاته خطره ده. دویم نمبر زموږ دا کم متوسط فیملیز چې کوم دي زموږ دا کم غریبانان خلک دي لکه اوس څنګه چې په سرکاري کالجونو کې چې دی 2500 او 3000 پر سیمسټر فیس ورکوي نو د هغې نه کم پرایویټ چې شي یا د بي او جي لاندې شي هلته به 70000 او 75000 دا فیسونه ورکوي. لہذا دا د یو غریب سړي بچي دپاره چې دی دا به ډېر مشکل شي او ډېر خطرناکه خبره ده. زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې دا کم پالیسي دی روانه کړې ده د دې نه په شا شي. دې سره سره که چېرې د دې دا مقصد دی چې یاره مطلب دا دی دا کالجونه یې نور هم اپګریډ شي په هغې کې داسې دی چې دې کالجونو ته فنډ زیات کړي. زموږ تقریبا 4000 چې دی دا شارټیج دی د ټیچرز دغه شارټیج دی پوره کړي. نوي کالجونه چې کوم جوړېږي په هغې کې چې دی مطلب دا کوم سهولیات ټیچر ته چې کمې دی هغه دې وکړي. دغه شان په 2017 کې حکومت زموږ دپاره یو 5 ټیر فارمولا هغه کړې وه په 2019 کې د هغې نوټیفیکیشن وشو لیکن اوسه پورې په هغې باندې ټک کار نه دی شوی او هغه همدا شان پرته ده. دغه شان زموږ بي اس الاونس و دغه شان زموږ د پرنسپل الاونس و په هغې باندې اوسه پورې عمل درآمد ونه شو. مختلف ایم ډي اس پي پروګرام و زموږ دا کومره څومره پروفیسر چې دوی به لګي پي ایچ ډي او ایم فل به دغه کولو هغه پیسې بند شوې. نو که چېرې د حکومت دا خیالي چې زموږ کالجونه دې اپګریډ شي زموږ دا پروفیسر دا ټیچر کمیونټي دی مطلب دا اپګریډ شي چې دا کوم خبرې ما وکړي لکه مطلب ایم ډي اس پي دې ورته وکړي کالجونو ته یې سهولیات ورکړي نور چې کوم فنډونه دي دا دې ورته ورکړي بجای د دې چې دا پرایویټایزیشن طرف ته دغه شي. دا به زموږ حکومت ته درخواست دی چې چونکې موږ د هړتالونو خلاف نه یو موږ ټیچران یو موږ معماري قوم یو لہذا موږ ته دا کم سهولیات دي دا راکړی شي. اصل کې موږ راوتي یو چې ګورنمنټ یو پالیسي شروع کړې ده چې سرکاري کالجونه دا پرایویټایز کوي او دا ماشومان چې کوم اوس 2000 یا 1800 یا 2500 فیس ورکوي دا به بیا 80000 فیس وي دا به بیا 40000 فیس وي. نو دې وجې نه دا یو تعلیم دشمن پالیسي ده او د دې په نتیجه کې به غریب عوام چې دي هغه بیا خپل بچو ته سبق نشي ورکولی. نو لہذا موږ د ګورنمنټ نه پرزور مطالبه کوو چې تاسو مهرباني وکړئ او دا غلطه فیصله واپس واخلئ په دې قوم باندې رحم وکړئ. دا قوم یو غریب قوم دی دا فیسونه نشي برداشت کولی او دا د قوم بچي تعلیم نه محرومه مه پاتې کوئ. ستاسو به ډېره مهرباني وي. افسران راوتي په روډونو باندې دا صرف پېښور کې نه دي دا په هر پریس کلب کې راوتي دي په هره ضلع کې راوتي دي په هر تحصیل کې راوتي دي او دا ګورنمنټ ته دا سوال کوي ګورنمنټ ته دا ریکویسټ کوي چې دا غیر منصفانه فیصله دا تعلیم دشمن فیصله دا واپس واخلئ پر قوم باندې رحم وکړئ ځکه چې تعلیم نه بغیر یو قوم ترقي نشي کولی. نو که تاسو په تعلیم باندې پیسې ګټئ نو دا قوم پر تعلیم نه محرومه پاتې شي. پروفیسر جمشید خان زما نوم دی. زه د خیبر پختونخوا د پروفیسرانو او د لیکچررانو صوبایي صدر یم. په دې وخت کې زموږ د مظاهره او د جلسه تاسو ګورئ چې د ټولې پېښور ضلعې د مختلفو کالجونو نه پروفیسرانو خویندې او وروڼه راغونډ شوي دي. دا سوال پیدا کېږي چې دا دلته ولې راغونډ شوي دي. د هغې بنیادي وجه دا ده وجې ډېرې دي. بنیادي وجه د هغې دا ده چې زموږ صوبایي حکومتو دا فیصله کوي زموږ څومره په صوبه کې کالجونه دي ډګري کالجونه دي پوسټ ګریجویټ کالجونه دي د دې تعداد 310 دی. د دې ټولو کالجونو د نشکارۍ فیصله حکومت کول واله ده یعنې چې دا پرایویټایز شي او په دې کې د غریب په بچي باندې چې کومه 3 لکه ماشومان په دې کې سبق وایي چې د دې نه پیسونه واخیستی شي په دې د خرچې کولو په ځای باندې الټا د دوی باندې پیسونو بوج واچولی شي او د دې نه پیسې وګټي. د دې آغاز د صوبه خیبر پختونخوا د ټولو نه غټ کالج چې په سوات کې واقع دی او د هغې نوم دی ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ جانزیب کار سیدو شریف سوات. دا په 1952 کې د سوات والي جانزیب میاګل جانزیب صاحب جوړ کړی و. د هغې نه آغاز کړی دی هغه اول پرایویټایز کوي او د هغې نه پس بیا دغه شان د تیمرګرې د پېښور ګورنمنټ کالج و کوهاټ بنو هریپور ډېر اسماعیل خان دا پرایویټایز کول غواړي.
دا پروفیسوران چې نن راوتي دي دا صرف پېښور کې نه دي، دا پر ټوله صوبه کې راوتي دي، په هر ضلع کې د هر کالج نه راوتي دي. دا صرف د پېښور ضلع پروفیسوران دي. د دې فیصلې خلاف دي. دا فیصله که ناپیش شي په غریب بچي باندې به تعلیم دروازې بند شي. مونږ یو څو مطالبات دي مونږ ګورنمنت ته غواړو چې هغه مونږ ته پوره کړي. تقریبا مونږ چې کوم چارټر اف ډیمانډ دی هغه مونږ ګورنمنت ته چې کوم دی ورکړی دی او د هغې ډیډلاین هم پوره شو او مونږ پریس کانفرنس هم بله ورځ کړی او اوس مونږ دوباره ګورنمنت ته دا پاس کوو. زمونږ جایز مطالبات دي. پهلنۍ خبره دا ده چې د پی او جي باندې زمونږ پریویس ګورنمنت سره خبره شوې وه، هغه مونږ سره په دې باندې اګري وو چې یاره مونږ به پی او جي نه امپلیمنټ کوو. اوس هم دې جان صاحب کالج کې چې کوم دی پی او جي راوتل غواړي که دوی غواړي چې د ایم ساینس په طرز باندې انسټیټیوټ کولاو کړو، بېشکه هر ډسټرکټ کې دې کولاو کړي، خو زموږ چې کوم د ایګزسټنټ کالجز دي د دې سیټ اپ دې نه چېړي. دویمه مسله زموږ دا چې زموږ یو سمري پیکیج دی چې هغې باندې منظوري چې کوم ده سی ایم صاحب هم ورکړې ده، فاینانس ډپارټمنټ هم ورکړې ده، ایون د دې چې کوم پروینشل کابینټ دی هغې هم د دې منظوري ورکړې ده او په مې 2019 کې د هغې منظوري شوې ده او اګست 2019 کې چې کوم دی د هغې نوټیفیکیشن شوی دی، په هغې باندې پوسټینګ ټرانسفر کېږي خو پروموشن په هغې باندې نه کېږي. دې نه علاوه زموږ 10% کومه کوټه ده هغه موږ غواړو. زموږ چې کوم ایز ا سیول سروینټ کوم حقوق دي ایز ا ډیپوټیشن پالیسي هغه پکار دي او ای پی ټي رولز 1973 چې کوم دي موږ غواړو چې هغه هم امپلیمنټ شي. خاص کار دی چې هغه به همیشه په کلاس کې وي او سټوډنټانو ته به ټیچینګ کوي دغه دی. خو نن زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم دغه دی چې استاد د کلاس په ځای باندې دلته په روډونو باندې دی او هغې بنیادي وجه دا دی چې حکومت په کالجونو کې بورډ اف گورنر چې دی هغه راولوي دغه دی او د بورډ اف گورنر ان د لانګ رن دا مطلب دی دغه دی چې هغه به پرایویټایزیشن طرف ته ځي دغه دی. یعنی حکومت تعلیم په خپل ځان باندې چې دی هغه یو بوج ګڼي او دې له وجې نه چې دی هغه کالجونو پرایویټایزیشن طرف ته چې دی هغه را روان دی دغه دی. مخکې 2017 کې حکومت دا فیصله کړې وه او د کالج اساتذه چې دي هغه به نیګاله ګیراو کړی و او احتجاج یې کړی و او حکومت عمران خان هلته موږ سره وعده کړې وه چې موږ به په کالجونو کې چې دي بورډ اف گورنر نه راولو دغه دي. خو یو ځل بیا حکومت چې دي دوباره هغه خپله زړه خبره چې دي هغه دوهراو کوي او په کالجونو کې پهله مرحله کې جانزیب کالج کې بورډ اف گورنر قایم کوي دغه دي او دا سلسله د هلته ختمېدونکې نه ده. ولې چې هغه ایکټ موږ ته په لاس کې راغلی دی او هغه ایکټ کې دا لیکلي دي چې دا به د صوبې نورو کالجونو ته هم چې دي هغه ایکسټینډ کېدلی شي دغه دی او موږ سره په 2017 کې موږ شپږ ډیمانډ چې دي هغه منظور کړي وو حکومت دغه دی خو تر اوسه پورې هغه ډیمانډ زموږ ول چې دي هغه منظور شوي نه دي، هغه باندې عمل درآمد نه ده شوی. لهذا موږ حکومت ته دا درخواست کوو دغه دي چې تاسې د بورډ اف گورنر چې دي هغه فیصله چې دي هغه واپس واخلئ